د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد چیرته او ولې سفر وکړ؟ آیا د پاکستان برید معلوم کولو لپاره تللی دی؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. څه وخت مخکې ډیرو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې پکتیکا ته د پاکستان لخوا څخه توغندي راشړل شوي دي او بیرته طالبانو هم په جواب کې د توپونو او راکټونو برید پرې کړی دی. دا خبر نه یوازې داخلي رسنیو خپور کړ بلکې پاکستان هم بار بار د داسې بریدونو پوره جزئیات خپروي چې دوی په افغانستان کې عملیات ترسره کړي دي، خو تر اوسه هیچا پاکستان ته داسې جواب نه دی ورکړی چې یا تاسې دلته د عملیاتو حق نه لرئ او یا هم ستاسې دا خبره دروغ ده، حقیقت نه لري. دا د استاد ذبیح الله مجاهد پکتیا ته تللی او ډېر امکان لري پکتیکا ته هم ولاړ شي او یا هم تللی وي چې هلته وضعیت معلوم کړي چې پاکستان ولې او په کومه خبره د افغانستان خاوره په توپونو ویشتله. استازه د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې د 203 منصوري قلو اردو له مسؤلینو او منصوبینو سره وکتل. یعقوب د یاد قلو اردو او اړوندو قطاعاتو او جزو تعاملونو له چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د اسلامي نظام او خلکو خدمت د مجاهدینو له ارمانونو څخه و او اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ د هغوی دغه ارمانونه په خپل ژوند کې یوه سپېڅلې دنده او وجیبه وګرځوو. نوموړي همدارنګه د یاد ولایت له یو شمېر نورو چارواکو او مسؤلینو سره هم وکتل. د یو بل خبر له مخې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت د یوې پلاوي په مشرۍ د بدخشان ولایت سرحدي ولسوالیو واخان، اشکاشم، زیباک او سرحدي سیمو ته سفر وکړ او د هغه ځای له مسؤلینو او اوسیدونکو سره یې وکتل. نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې ټولو جزو تعاملونو او قطاعاتو ته نظامي یونیفورم توضیح کړ او همداراز د 8مې سرحدي لیوا 2یم کنډک د لیدلو ترڅنګ یې له سرحدونو څخه د سرتیرو دفاع او هڅې وستایلې او مسؤلینو ته یې د نوو پوستو جوړولو امر وکړ. د یادونې وړ ده چې د یادې لیوا سرتیرو ډاډ ورکړ چې له خپلو سرحدونو څخه به په کلکه دفاع کوي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په یوه لویشت خاوره کې تصرف وکړي. دا و زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.